د ختیځ زون د پولیسو ښوونیز او روزنیز مرکز په 19مه دوره کې 380 تنه منصوبین له 2 میاشتو فکري او نظامي زده کړو فارغ شول. د پولیسو د ښوونیز مرکز مسؤل قاری بشرمل بشردوست په خپلو خبرو کې وایي فارغ شوي منصوبین د ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان اوسیدونکي دي چې ټول به خپلو ولایتونو ته د خدمت په موخه ولیږل شي. د هغه په خبره په تیرو 3 کلونو کې 14,180 تنه منصوبین له مسلکي او فکري زده کړو فارغ کړي چې اوس په دندو بوخت دي. دا 19مه دوره مجاهدین دي چې اوس فارغېږي. په دغه دوره کې چې دي 380 تنه مجاهدین زموږ د مسلکي او شرعي زده کړو څخه فارغېږي. انشاءالله پس ځینې به خپلو جزو تعاملو ته وظایفو ته ځي او په ټول 3 کالو کې موږ 14,180 تنه مجاهدین د مسلکي او شرعي د زده کړو څخه فارغ کړي دي. بل لوري ته د ننګرهار ولایت مرستیال والي فارغ منصوبینو ته په خپلو خبرو کې وویل مسلکي او فکري زده کړې ډېرې مهمې دي. هغه څه چې تاسې ترسره کړل د هغه په خبره دا سمه ده چې جګړه پای ته رسېدلې ده خو لا هم دښمن په مختلفو برخو کې هڅه کوي خو همدا زده کړې کولی شي د هغوی د شومو اهدافو مخه ونیسي. اعداد تربیوي مرحله ده او دغه الحمدلله تاسې د دې تربیوي مرحلې نه فارغ شول. الله جل جلاله حکم دی چې تاسې اعداد وکړئ د دښمن په مقابله کې. اعداد د عسکري اعداد د بدني ورزش اعداد سره چې څومره مربوطه شیونه کړلي دې باندې الله جل جلاله حکم کړی چې تاسو په کفارو مقابله کې خپل عملګي ونیسئ. دا چې شل کلن اشغال ختم شوی دی خو بیا هم کافر خو تاسو په قرار نه پرېږدي نو خپل اعداد به جاري ساتو. د کفارو مقابله کې به د عسکرو او همدارنګه د بدني اعداد تیاری کړو. فارغ شوي منصوبین وایي کومې زده کړې چې ورته ورکول شوي دي د ولسونو د سر او مال خوندیتوب او هیواد ساتنې لپاره به ترې په ټوله معنا ګټه پورته کوي. دوی ولسونو ته ډاډ ورکوي چې هیڅ چاته به د ورانکارو کړنو اجازه نه ورکوي او که څوک یې هڅه وکړي دوی به پر وخت ځواب ووایي. په دې ښوونیز مرکز کې مو 2 میاشتې زده کړې وکړلې او دا بېلې زده کړې وې چې نظامي بخش او عقیدوي درس او شرعي دورې وې. په دغه برخو کې درسونه ویل او انشاءالله خپل قطاعات او خپل جزء تامون او خپل ولسوالۍ ته لاړو او د خپل هیوادوالو لپاره به خدمت کوو. انشاءالله هیوادوالو ته موږ دا ډاډ ورکوو چې تر کوم وخته پورې زموږ په دې وجود کې وینه وي د هغوی د تامین د امنیت دپاره به موږ همیش ولاړ یو او کمې زده کړې چې موږ ته دلته په دې مرکز کې موږ ته استادانو راکړي دي انشاءالله الرحمن په هغه قطاعاتو کې په هغه ځایانو کې چې زموږ وظایف دي په هغه ځایانو کې به عملي کوو. دا یوازې په ختیځ زون کې د پولیسو ښوونیز مرکز نه دی چې په تیرو 3 کلونو کې په زرګونو مسلکي کسان روزلي بلکې ګڼو نور امنیتي ادارو هم په زرګونو منصوبین روزلي او یا د لړۍ روانه ساتلې ده.